تازه د جنرال سمیع سادات د وژلو پلان چا جوړ کړی؟ ولې جوړ کړی؟ اسلامي امارات ته د امریکا تازه شرط څه دی؟ ټول سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. جنرال سمیع سادات یادونه کړې چې حنیف اتمر یې د وژلو امر کړی و. هغه په خپل تازه چاپ شوي کتاب په وروستي قومندان کې یادونه کړې چې د ولسواکۍ پر مهال چې حنیف اتمر د بلیم له سلاکار و، د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال عبدالرحیم رحمان ته د نوموړي د وژلو پلان ورکړی و. سادات لیکلي د ملي امنیت مشر مسعود اندرابي د نوموړي ساتونکي بېوسلي کړی و، خو په کابل کې د امریکا څارګرې ادارې د هغه د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخیست چې ولسمشر غني د CIA دغه کار ډیر غوسه کړی و او ویلي و چې سادات په جدي جرمونو تورن له کنټروله وتی او باغی شوی باید زندان ته واچول شي. سادات وړاندې لیکلي چې CIA د دفتر د غني امر رد کړ او ورته ویل چې نوموړی زموږ کارمند دی او د امریکا د واکمنۍ ملاتړ ورسره دی. حنیف اتمر د سادات دغو تورونو ته تر دې مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وان پټیل وایي هیواد یې له خپلو ملګرو سره په همغږۍ له اسلامي امارات څخه غواړي چې له نړیوالو ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړه کړي. پټیل دغه څرګندونې د څلورنۍ یا چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دغه غونډه کې له پټیل څخه د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د اسلامي امارات د پوځي رژیم په اړه وپوښتل، خو نوموړي په ځواب کې ویلي دغه ویډیو یې لا نه ده کتلې او ټینګار یې کړی چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د اسلامي امارات واکمني تر اوسه په رسمیت نه پیژني. اسلامي امارات پرون د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د باګرام په هوایي اډه کې واک ته د بیا رسېدو د درېیمې کلیزې په مراسمو کې پوځي رژیه یا ننداره ترسره کړه. باګرام د ولسواکۍ پر مهال د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه. طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 د ولسواکۍ له پرځېدو څخه وروسته پر افغانستان واکمن کړل شول. درنو لیدونکو له اورېدو مو مننه، ښه وخت ښې شېبې.